همیشه هغه څه نه کیږي کوم چې مونږ په سترګو وینو چې دې ته د نظر دوکه او همدارنګه په انګلیسي کې ورته ایلیوژنس ویل کیږي چې نن به مونږ تاسې ته ځینې ایلیوژنس په دې ویډیو کې دروښیو. په دې کاغذ تاسو ته یو جوړ شوی ډایګرام په نظر راځي چې د دې په یو طرف یو پنسل وینئ او د ډایګرام په بل طرف هم یو پنسل موجود دی کوم چې د کیڼ یعنی چپ طرف پنسل څخه اوږد ښکاري لیکن داسې نه ده. په اصل کې دا دواړه پنسلونه یو اندازه اوږدوالی لري. د دې ډایګرام له امله تاسو ته د پنسل اندازه لنډ او اوږد ښکاري چې د ښي لوري پنسل اوږد او د چپ لوري لنډ ښکاري چې دې ته د نظر دوکه ویل کیږي. او همدارنګه تاسې په دې کاغذ 4 مستطیل شکلونه او 6 صحرې وینئ چې په کاغذ باندې رسم شوي دي لیکن کله چې د کاغذ ټوټې سره بیلې شي نو تاسې اوس 15 صحرې او 15 مستطیل شکلونه وینئ. د ویډیو په دې برخه کې تاسې بېشماره واړه توپونه یعنی بالونه وینئ چې د کوټې له چت څخه ځوړند شوي دي خو که تاسې دا د یو خاص لیدلوري څخه وګورئ نو له دې څخه یو تصویر جوړیږي چې دا په یو خاص هنر سره جوړ شوي دي. همدارنګه دا تاسو ته د یو کس تصویر ښکاري خو دا په اصل کې د ګولډن رنګ بوټان دي کوم چې داسې ځوړند شوي دي چې دا د یو خاص لیدلوري څخه د انسان تصویر ښکاري. شاید تاسې ځینې داسې کسان لیدلی وي چې په هوا کې بغیر له تعادله ناست وي چې دا به تاسو ته ډیر حیرانونکی ښکاره شي خو په اصل کې دا د اوسپنې څخه جوړ د خپو داسې کالب باندې ناست وي چې دا کالب د پرتوګ یا د جامو لاندې پټ شوی وي او نورو خلکو ته داسې معلومیږي چې نوموړی انسان په هوا کې بغیر له تعادله ناست دی. تاسې ته به په ویډیو کې د اس مجسمه سیړۍ او 4 سیکورټي کسان ښکاري خو داسې نه ده بلکې په اصل کې په ځمکه د اس او نور تصویران په داسې ډول لګول شوي دي چې له پاسه په واقعي ډول یو منظر ښکاري. تاسې دې عجیبه لاس ته وګورئ. تاسو ته به دا کوم د کیمرې ټریک یا کوم انیمیشن ښکاري. په اصل کې دا یو جالبه هنر دی. د تور بیکګراوند د پاسه دا هنرمن یو داسې رسم جوړوي چې د دې لاس په مکمله توګه زخمی یا پرې کړل شوی ښکاري. تاسې اوس په سړک باندې یو ترافیکي پیښه وینئ چې تاسې ته به یوه خطرناکه حادثه ښکاري خو په حقیقت کې دا واړه د لوبو موټرې دي. په ځمکه دا شمې به تاسې ته د مثلث په څیر شکل ښکاري خو مګر که د شمو بل طرف ته لاړ شي نو د دې شمو شکل به په بدلیدو باندې پیل کوي. دا عجیبه صحرا چې وینئ دا د میک اپ کمال دی. دا میک اپ د مشهورې میک اپ جوړونکې میمی شوی د لاس هنر دی. دا صحرا نوموړې په میک اپ کولو سره داسې جوړه کړي لکه په یوه صحرا کې چې 100 صحرې جوړې شوي وي. همدارنګه دې ویډیو ته وګورئ کوم چې دې داسې میک اپ کړی چې د دې صحرا پکې سرچپه ښکاري. بیخي جالبه میک اپ دی. دوستانو تاسو به کوچنۍ جینۍ وینئ چې په څوکۍ ولاړه ده لیکن داسې نه ده دا صرف د نظر دوکه ده. همدارنګه تاسې ته به په کاغذ یو روشن ټیپ ښکاري. تاسې ورته په غور سره وګورئ. دا په اصل کې هم یو ټیپ ښکاري خو آیا په حقیقت کې هم دا یو روشن ټیپ دی؟ نه بلکې دا یو رسم دی چې په کاغذ د ټیپ شکل داسې رسم شوی چې بالکل د حقیقي ټیپ په څیر ښکاري. همدارنګه تاسې که دې کاغذ ته هم په غور سره وګورئ نو تاسې ته به په کاغذ ایښودل شوی بوټ یو حقیقي بوټ ښکاري. په اصل کې دا هم د ګوتو کمال دی چې هنرمند دا بوټ داسې رسم کړی چې بیخي حقیقي بوټ ښکاري. نو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. که زمونږ چینل ته نوي یې نو زمونږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.